د هند بهرنیو چارو وزارت ویان په یو خبري ناسته کې ویلي چې دغه هیواد غواړي د بشري مرستو او پراختیایي همکاریو له لارې له اسلامي امارت سره خپلې اړیکې لا پیاوړې کړي. نوموړي د هند بهرنیو چارو وزارت د مرستیال او د اسلامي امارت د بهرنیو چارو وزیر مولوي امیر خان متقي وروستۍ لیدنې ته په اشارې سره ویلي چې دا د دواړو هیوادونو ترمنځ د لوړې کچې تعامل ښکارندویي کوي. قدرمنو لیدونکو د همدغې موضوع اړوند البته د سکایپ پر کرښه را سره ملتیا کوي د چارو شنونکی شیر آغا بیانزی صاحب. بیانزی صاحب سړی مشه وخت د په خیر. مننه. بسم الله الرحمن الرحیم. منطق صاحب تاسو ته ستاسو د تلویزیون لیدونکو اوریدونکو تخنیکی همکارانو او د افغانستان قهرمان او مجاهد ولسته بار دننه سلامونه او نیکې هیلې وړاندې. علیکم السلام. ډیره زیاته مننه بیانزی صاحب. د هند او افغانستان ترمنځ اوس مهال سیمې وضعیت ته په کتو سره اړیکې د دواړو هیوادونو څومره مهمې دي؟ نو کاره خبره ده چې وایي د دشمن دوست وي. پاکستان او د هند د رقابت څخه باید اسلامي امارت یا زموږ افغانستان مثبته یعنې لاسته راوړنه ولري د دوی د رقابت نه. داسې نه چې مثلا خامخا موږ د پاکستان سره د هند لپاره دښمني وکړو او یا د هند سره د پاکستان لپاره. خو پاکستان او هند په خپلو کې یو رقابت لري د سرحدي علاقو په سر باندې، یا په دې خاطر چې پاکستان ولې زما د هند د لوی خاورې نه جدا شوی دی باید بیرته د هند سره یو ځای شي چې پنجاب او د سند صوبې د هند نه ورسره یو ځای شوي او پاکستان او بلوچستان د افغانستان نه ورسره یو ځای شوي. د یو څلورو غیر متجانسو صوبو نه پاکستان جوړ شوی دی. نو هند هم دا تقاضا لري چې بیرته لوی هند بیا جوړ شي او د هند دغه خلک یې ورته دونه مهم نه دي لکه څومره چې خاوره ورته مهمه ده. په هر صورت بیا هم دا چې د بهرنیو چارو مرستیال د هند په اماراتو کې د موږ د خارجه وزیر متقي صاحب سره ولیدل او د تجارتي علایقو نورو او اقتصادي ودې پراخوالي په اړه باندې ورسره خبرې وکړې او همدارنګه د چابهار بندر چې د ګوادر بندر په تقریبا سره خوا په خوا په ایران کې جوړ شوی دی او هند هم په هغې کې سرمایه ګزاري کړې ده. نو که دغه بندر ته نورم وده ورکړی شي نو د دې موږ پاکستان همیشه د ستونزو لاندې د مشکلاتو لاندې راولي، خصوصا چې زموږ میوې پخې شي په دغه وخت کې یو بانه جوړوي او زموږ هغه حاصلات بربادوي تباه کوي، زموږ دهقانان د مختلفو لویو ستونزو سره مخامخ کوي. نو که موږ باید یو بدیل ولرو، هغه بدیل باید د ګوادر په ځای باندې د چابهار بندر وي چې د ایران د لارې نه هند ته زموږ حاصلاتو نور اته عربي ملکو ته غربي هوادو ته زموږ تجارتي روابط ټینګ شي. دا به ډېره بهتره وي. موږ او بل دا چې د تاریخ په اوږدو کې هند همیشه زموږ د حکومتونو سره که تېره اداره وه که د هغې نه مخکې وو د پاکستان په نسبت باندې موږ سره روابط اړیکې همدې باندې بحث کوو. بیانزی صاحب همدې باندې بحث کوو. البته تاسو یادونه هم وکوله د تاریخ اوږدو ته په پام سره البته د پاکستان په پرتله باندې هند د افغانانو لپاره څومره ګټور هیواد تمام شوی دی په بېلابېلو برخو کې، اقتصادي، سیاسي، پراختیایي او نورو ښوونیزو برخو کې. نو د هند سره موږ ډېر زیات پخوانی سرحد لرو. د پاکستان خو تقریبا دا اوس 15 کاله کیږي چې انګریزانو د همدې د خاطره جوړ کړ چې خصوصا په دې سیمه کې د اسلامي نظام مخه نیولي او بالخصوص افغانستان چې کله چې هند انګریزان په هند کې او هند ته به برټش انډیا ویله، مګر کله چې د خپلواکۍ نهضتونه راوپارېدل په هغه خپلواکۍ نهضتونو کې مسلمانان پیش قدم او په هغه مسلمانانو کې هم پښتانه چې پټانان یې ورته ویله هغوی په اول صف کې قرار درلوده. نو په همدې خاطر باندې د انګریزانو د پښتنو سره دښمني شوله او تر اوسه پورې دا دښمني روانه ده چې د یعقوب خان په وخت کې زموږ دغه جنوبي افغانستان زه ورته وایم یعنې پښتونستان بیخي ګڼمه نه د افغانستان یوه برخه ده، دغه بلوچستان هم د افغانستان یوه برخه وه
سرحد دی چې البته نېشنلټي به لږ فرق ولري مګر موږ د افغانستان کې ډېر نېشنلټي دي بلوچستان هم د یو برخه وه نو دا د انګریزانو په واسطه په دې خاطر باندې چې تاسې نشئ ترسره کولی هغه وخت کې ایوب خان عیاش پاچا په یو ډول باندې دا منطقي انګریزانو یو قسم ته یغې کړې وي او بیا هغه یعقوب خان ته دې په چې ګټه وکړي تاوان یې ورته کوو نو دی رال ورته چې موږ ته په اجاره راکړه او موږ به ګزاره کوو بیا هغه اجاره د امان الله خان په وخت کې په قباله بدله شوله نو د دې په خاطر باندې پاکستان په همدې کوښښ کې انګریزان حتی دا اوس هم د انګریزانو یو نظامي بیس دی اصلا موږ پاکستان نوم چې یادوو باید موږ د انګریزانو نوم یاد کړو ځکه چې د هغه صلاحیت او واک تصمیم نیولې د انګریزانو په واسطه باندې دي نو انګریزان اوس هم کوښښ کوي چې مثلا کلک تر افغانستان د اوسنۍ افغانستان په ځای پاتې خو هغه پاکستان او د بلوچستان غوښتنه موږ ونکړو نو دې د خاطر همیشه پاکستان ته ویل شوي دي چې پاکستان افغانستان کې چې هر حکومت راځي باید تاسو کوښښ وکړئ چې ناامن وساتئ او غریب وساتئ او اقتصادي ودې ته تاوان ورته ورسوئ او حتی د رسمیت پیژندنه کې هم د ډېر زیات لاسوهنه کوي او حتی د دواړو اشغالونو کې پاکستان ته څومره ناوړه استفاده د افغانستان نه کړې ده دا تر اوسه پورې موږ د پاکستان په اړه باندې نه کړې پاکستان ولسونو ته چې مسلمان ولسونه دي موږ ته ډېر احترام لرو زموږ ډېر قدر او عزت کړی دی موږ مهمان نوازي کړله د 50 کال په اوږدو کې مګر حکومت نشته اصلا حکومت وجود نه لري حکومت ملکی حکومت په حقیقت کې تصمیم نیونکی نه دی دغه پوځ استخبارات تصمیم نیونکي دي او د پوځ استخبارات ته د امریکا د خوانه چې انګریزان دي هغه د خوانه ورته د کال 2 بلیون ډالر ورکړل کیږي نو هر کرنان د فرمان داد نو څه چې یو تاغه وي هغه باید تر سره کی کله په اردن کې د فلسطین ډیره مننه بیانځای صاحب په نړیوال سټیجونو کې که څه هم تاسو یادونه وکوله ورته د پاکستان په پرتله باندې اوس مهال ستاسو په وینا باندې چې د اسلامي امارت د رسمیت پیژندنې مخنیوي لپاره هم هلې ځلې کوي اوس مهال په نړیواله کچه په نړیوالو بیزونو کې البته د افغانستان اسلامي امارت د رسمیت پیژندنې په برخه کې د هند لابیګري څومره تاثیرګذاره ګڼلی شي نو تر ډیره کچې تر څو چې موږ لیدلې ده هند د افغانستان په اړه باندې اخلاص زیات لري یو خو د پاکستان د رقابت د خاطر هم ده او بل خپل د هند سره موږ ډیر تاریخي تاریخ ورسره لرو او موږ په دغه کې داخلي چارو کې ګوتې نه وي همیشه موږ په خصوصا بشر دا اوس هم د هند خارجه چارو ویان دا خبره کړل چې موږ بشر دوستانه مرستو کې باتمن نورم لیوالتیا کې چې زیاتې کو او د اقتصادي روابط زموږ مګر دا چې هند په منځ کې موږ سره پاکستان دی یو قسم ته معنی دی نو کدا د چابهار بندر خلاص شي دغه لار نه او یا د هوایي لار زمونږ دغه شی منظمه شي یا د تورته ک چین د لار نه خو چین بیا د هند سره روابط نه لري نو وزنه لار دا چې موږ د هوایي لار نه د هند سره خپل تجارتي اړیکې ولرو او یا د چابهار د لار نه چې د ایران د خوانه به تر سره کیږي نو هند په سیاسي دغه کې هم موږ سره همیشه کومک کړی په ملګرو ملتونو کې او په رسمیت پیژندنې لپاره هم که مثبته خبره هم ده کړې نو منفي خبره هم نه ده کړې لکه د پاکستان په شان چې اوس پاکستان دغه د اسلامي همکارۍ سازمان مولایان علما استازي په نامه باندې غیر غوښتي چې افغانستان کې مثلا د جنکو د مکاتبو مسله ده در حال کې په خپل پاکستان کې د هیرا منډي کې سهال له دغه هم جنس بازی چې خزه د خزه سره واده کوي نارینه نارینه د پاکستان کې په یو اسلامي هواد کې دانه د شوی پاکستان کې قانوني دا کیږي او مثلا د تور تاغلته کوشش نه کوي په خپل د وخت صدر اعظم اتغه دیموکراسي هم په پاکستان کې غلطه ده د وخت د صدر اعظم چې په اکثریت ټاکنو باندې راغله او مستاغه باندې کودتا وکړه په زندان کې پروت دی بیچاره او بس بلوچستان حال خپل ازادي غواړي ټي ټي پی ال تخو چې موږ اسلامي نظام غواړو د پاکستان د اسلامي اسلام په نامه جوړ شوی دی او دې ته ورته اقتصاد هم د صفر سره ضرب دی مګر بیا هم د کوشش کوي چې موږ د بدنامولو لپاره د نړۍ د اسلامي سازمان د استاد راغواړي چې افغانستان په اړه باندې فتوا ورکړي چې په افغانستان کې جنکو خونځي ولې نه خلاصيږي ډېر مننه
هند همیشه مثبت کړنې تر سره کړي دي او مثبت نظر لري زموږ په اړه باندې، هم په سیاسي محاذ کې، هم په اقتصادي محاذ کې، او هم په ټولو تجارتي محاذونو کې. ډیره زیاته مننه بیانځای صاحب. که راشو دې ته د سیاست لږ وروړاندې اقتصادي ډګر ته، هند که څه هم مخکې یادونه وشوله چې د چابهار بندر موضوع، البته د ګوادر په وړاندې، ستاسو باور باندې په افغانستان کې د هند اقتصادي رول یا اقتصادي منډې ترړې څومره اغیزمنې په اوسنیو شرایطو کې مهمې دي؟ نو په مخکې اداره کې هم تقریبا $100 بلیون خپل د هند حکومت ویل چې موږ د افغانستان سره بشري مرستې کړې دي او مختلفې پروژې په کار اچولې وي، مختلفو برخو کې کومکونه کول. په اوس وخت کې چې افغانستان په رسمیت نه دی پیژندل شوی او هند په عین حال کې د امریکا سره هم رابطه لري، ځکه چې امریکا هم پاکستان ملاتړ کوي، هم د هند ملاتړ کوي. پاکستان ملاتړ موږ په مقابل کې کوي او د هند ملاتړ د چین په مقابل کې کوي. نو دغه خاطر چین ډیر زړه نه کوي د تیر ادارې په شان چې هغه سره کومکونه کول، موږ سره په هغه کچه باندې خپل، خو عین حال کې لږ شکمن به هم وي چې موږ مثلا اسلامي امارت زیاتره د جهادي وخت کې پاکستان کې شتون درلود او ممکن چې د پاکستان د حکومت سره یو څه ناڅه اړیکې ولري، زموږ په نسبت باندې به زیاتې وي. دا چې دا اوس څو کرته د پاکستان د خوا نه په افغانستان باندې تجاوزونه تیری وشو، روانې په کونړ کې اتې ورځ کې وشو، په پکتیکا کې وشو. نو اوس فکر کوم چې د هند هم باور زیات شوی دی چې مثلا د پاکستان د افغانستان لپاره دوست کېدلی نشي، نو جبرن به د هند لپاره دوست کېږي. لکه ما مخکې دا ویله چې دشمن هغه دوست وي، نو موږ به د پاکستان په دشمنۍ باندې طبعا د هندوانو سره نږدېوالی پیدا کوو او هندوانو لپاره دا ضرور هم ده، ځکه چې پاکستان هغه هېواد دی چې هم د ایران سره ښه روابط نه لري، هم د هند سره ښه روابط، هم د بنګلادیش سره، هم د افغانستان سره، ټولې دنیا سره. فقط د انګریزانو بیس ته چې انګریزان کوم ځای ته کاروي همغلته کارول کیږي. ډیره زیاته مننه بیانځای صاحب. تاسو یادونه وکوله د سیمه ییزو هیوادونو سره د پاکستان د اړیکو ترینګلتیا ته، ایران، تاجکستان، ازبکستان او هند او یا نور هیوادونو سره. په دغه جغرافیه کې د هند لپاره د افغانستان شتون څومره اغیزمن دی د پاکستان په پرتله باندې؟ نو دا خو خپل اقبال صاحب دا خبره کړله چې افغانستان د آسیا زړه دی او د افغانستان کې امنیت او سوکالي او اقتصادي وده د ټول آسیا لپاره ګټه ده، او په افغانستان کې بې امني وي او دربدري وي او اشغال وي او د ټول آسیا د ملکونو لپاره بد امني رامنځته کوي او اقتصادي وده د منځکه چې دا د چین مال مثلا عربي ملکونو ته، غربي ملکونو ته، مرکزي آسیا، جنوبي آسیا ته د افغانستان د لارې تر سره کیږي. دا اوس د ټاپي پروژه د ترکمنستان ګیس د افغانستان د لارې نه پاکستان ته بالاخره هند ته رسیږي او بیا به بنګلادیش او نور هیوادونو ته دغه کیږي. نو افغانستان کې د هند سره ښه روابط ونه لري، کاره خبره ده چې هند ته تاوان رسیږي او چې ته ښه روابط کې اړیکې ورسره، تجارتي اړیکې ورسره ولري، نو په عین حال کې به موږ د پاکستان د مشکلاتو نه خلاص شي. په همیشه زموږ باندې دروازې بندوي، موږ نشو کولی چې بهر ته وځو. موږ د اوبو په غم کې دي چې موږ اوبه هلته ورشي مفت یې وخوري، دا ټول عمر یې خوړل دي، مګر په عین حال کې موږ د تجارت لاره نه خلاصوي چې موږ مثلا د کراچۍ د بندر د لارې نه ټول دنیا سره خپل هغه موږ تجارتي مواد چې راځي هغه هم د هند چې راځي هغه هم پاکستان ور باندې بندیز لګوي، او تر څو چې موږ تر رسیږي د چا خبره کاغه تازه میوې بل شي او یا زمونږ ورځي چیرته هغه ټوله خرابه شوي. نو د دې خاطره که د هند روابط موږ د چابهار د لارې نه پیاوړي شي او زیات شي، پراخوالی ومومي، دا به هند لپاره هم ډېره ګټه ولري او موږ لپاره به هم ډېره ګټه ولري. ډېره زیاته مننه بیانځای صاحب. هېواد کې د ځوانانو کاري برابرښت ته په پام سره، البته چې تر ډېره پورې ګوتڅنډنه یا سرټکونه د ځوانانو همدا وي چې د کاري زمینې برابرښت په برخه کې ستاسو باور باندې تیر ته په پام سره چې هند په افغانستان کې ګڼې پراختیایي پروژې درلودلې او بېلابېلو برخو کې فعالیت درلوده، اوس مهال څومره اړتیا لیدل کیږي تر څو هند راشي په افغانستان کې پراختیایي پروژې پلي کړي، تر څو خلکو ته د دغه پروژو له اړخه کاري زمینه برابره شي؟
ولا ډیره ضرور ده چې د افغاني کوم پروژې چې هند شروع کړي دي یا نور هوادونو شروع کړي دي طبيعي ده چې یو نوې انقلابي حکومت رامنځته کیږي هوادونه باور نه لري چې دا هواد به وکولای شي چې امنیت وساتي ځکه امنیت په هر هواد کې ډیر اړینه خبره ده چې مثلا سرمایه داران نشي کولای چې هلته سرمایه گذاري وکړي کله امنیت نه وي نو دا چې اوس امنیت رامنځته شوی دی حتی هند مخکې د افغانستان د مخکنی ادارې سفیر چې هلته و هغه سفارت یې وتړه او باید دا سفارت یعنی باید د اسلامي امارت ته سپارلی وي او په دې واسطه به د اړیکې نور نږدې پیدا شو بل دا چې هند سره زموږ ډېر تاریخي په هند کې ځان تقریبا 1.4 میلیونه افغانان ژوند لري او د هغو مثلا د ویزو د تګ راتګ د منډو رامنډه ته موږ ډېر خلک ځي د دوا دپاره هند ته ځي او همدې شانته نورو مسایلو دپاره هند ته تګ راتګ دی او بل هند تقریبا درېیم څلورم قدرت شاید په دنیا کې جوړ شي په اقتصادي برخه کې د چین او د امریکا نه وروسته نو که فرض کړه افغانستان ورسره اړیکې ولري او افغانستان سره اړیکې ول ځکه د یو بل زموږ اړیکې د هغو په اقتصاد باندې ښه تاثیر لري او د هغو اړیکې موږ په اقتصاد باندې تاثیر لرلی شي نو بهتره ده چې دا هند بیرته په خپلو اړیکو کې تجدید نظر وکړي او څنګه چې د تیرې ادارې د اشغال شوي ادارې سره چې افغانستان کې موجوده وه کوم اړیکې لرلې او کوم اقتصادي تګ راتګ او تجارتي روابط یې لرل باید هغه بیرته د افغانستان د اسلامي امارت سره بیا سره نه وي کړي ځکه د اسلامي امارت د تیرې ادارې نه د پاکستان دپاره ډېر ګټور دی نسبت تیرې ادارې ته ډېره زیاته مننه بیانځای صاحب په ډیپلوماټیکه برخه کې البته تاسو یادونه درلودله څومره اړتیا لیدل کیږي تقریبا د څه باندې 3 کلونو په تېرېدو سره کله چې اسلامي امارت واک ترلاسه کړی دی د پاکستان په پرتله باندې د نوې ډیلي او کابل ترمنځ سیاسي جوړجاړی یا ډیپلوماټیک تګ راتګ څومره مهم ده او څومره شوی دی ستاسو باور باندې اړتیا وینئ چې دغه اړیکې لا وغوړېږي زیاتې شي و بالکل همدا چې خصوصا پاکستان کرته په افغانستان باندې بریدونه وکړه تجاوز یې وکړه دا د هند باور نورم زیات کړ چې هند پاکستان د افغانستان سره دوست نه دی بلکې افغانستان د هند سره دوست کېدلی شي نو د دې د خاطره ضرورت دی چې مثلا مخکې دغه ته فکر کوم کبیر مولوي صاحب سره د هند خارجه چارو وزیر مرستیالو که څوک هغه راغلی خبرې ورسره وکړلې همدارنګه په اماراتو کې د خارجه وزیر مرستیال د بتقی صاحب سره همدې د تجارت پراخوالي په اړه باندې یادونه وکړه چې موږ ان شاء الله افغانستان کې تجارت او نور اړیکې یعنی پراخوالی به ورکړو همدارنګه دا اوس ویان د خارجه وزیر هم دا خبره کړله چې موږ به د بشري مرستې د پخوا لا زیاتې کړو دې کې موږ لیوالتیا لرو چې د افغانستان سره خپلې اړیکې هر څومره چې زیاتولی شو باید زیاتې کړو نو دا پرلپسې خبرې دي چې دا معنا څومره چې د پاکستان روابط زموږ سره خړېږي هغومره د هند روابط موږ سره هغه دا نه ده چې پاکستان د خاطره بلکې د هند باور زیاتېږي چې یعنی پاکستان د افغانستان سره روابط دومره ښه نه دي باید موږ ورسره روابط ولرو نو هغه خبره ده چې دشمن سړي دوست نو بیا چې پاکستان سره زموږ په حالت دشمنۍ کې یاستو نو هند په خپله دوستۍ لاس موږ سره نږدې کوي او موږ باندې باور لري باید دا کار وکړي مننه بیانځای صاحب د پاکستان د فشار نیولو په خاطر باندې د هند سره د افغانستان د اړیکو پراختیا هر اړخیزې اړیکې البته څومره مهمې ګڼئ ډېرې زیاتې مهمې دي ولې په دې چې د هند هغه حالت ته رسېدلی چې د شړېدو په حالت کې دی هم یې د اقتصاد د نګاه نه ته فکر وکړه یو وخت کې زه په پاکستان کې وم نه پوهېږم څو 40 کاله پخوا په اوایلو کې چې موږ هجرت وکړو پاکستان ته یو کالداره 100 افغانۍ کېدله اوس دې حالت ته رسېدلي چې یوه افغانۍ 100 کالدارې کېږي دا د اقتصادي حالت دی فساد په نهایي کچه فساد لکه څنګه چې په تیره اداره کې افغانستان کې فساد او خلک ویشل شوي هغه سه پاکستان کې هغه حالت رامنځته شوی دی هر څوک کوشش کوي چې د پاکستان تولیدات په خپلو جیبونو کې واچوي او حتی خارجي روپۍ چې $100 بلیونه دوی سره کومک کیږي هغه هم یوازې پوځیان او استخبارات په خپلو جیبونو کې اچوي او د هېواد معدنیات او نور د ځمکې لاندې او باندې کومې ذخیرې چې دي هغه هم دی لوټ کوي نو پاکستان حتی هغه سود پیسې هم دی نشي کولی چې تادیه کړي نو نړیوال حکومت ورته وبخښي نړیوال
بانک ورته دغه قرضې نه ورکوي. یعنې تر دې حده پورې پاکستان رسېدلی دی چې حتی حکومت په خپله سقوط سره مخامخ دی او دا چې ټي ټي پي په ټول پاکستان کې اوس پاکستان شموله جهادي کړنې لري او کامیاب دي او تقریبا ډېر پوځیان ورته وخت په وخت تسلیمیږي او په عین حال کې پوځ په خپلو منځو کې په دریو برخو تقسیم شوی. یو برخه د اسټابلیشمنټ دپاره کار کوي مګر یوه برخه د فساد سره مخامخ د کوشش فکر دا دی چې نن دی او که سبا دی دا مال د زرغون شاه دی پاکستان ختمیږي نو زه باید اوس دې وخت کې لاس کته کړم لکه زموږ د افغانستان د تېرې ادارې په شان ته. نو هغه په دې کوشش کې دی چې د پوځ سره په جګړه کې دی په حقیقت کې د پوځ د مشرانو سره او یو ډله هغه ده چې هغه د عمران خان سره ملګری دي. دا احتمال هم موجود دی چې پاکستان کې پوځي کودتا وشي. نو د وخت چې پوځ دومره تقسیم شوی او پولیس هم دغه شان ته شاید استخبارات هم په دغه کچه باندې تقسیم شوي نو یو مملکت چې دې حده پورې ورسېږي او ملکي حکومت یې هېڅ واک نه لري یعنې تصمیم ټول د پوځ په لاس کې دی نو داسې حالت ته چې حکومت ورسېږي هغې ته حکومت نه ویل کېږي. نو د دې د خاطره د هند لپاره دا ډېره اړینه ده چې افغانستان سره خپل روابط نور هم ټینګ کړي او که چېرته پاکستان تقسیمېږي نو دوه صوبې به افغانستان ته ورکړل کېږي دوه صوبې سند او پنجاب به مثلا هند نیسي. خو زمونږ زیاته ارزو دا ده چې نه پاکستان کې خدای تعالی اسلامي امارت رامنځته کړي ټي ټي پي کامیاب شي او دواړه هیوادونه کې اسلامي امارت راشي چې د یو اتحاد یا د ائتلافي حکومت رامنځته کړي. ډېره زیاته مننه کور د ودان چې ملتیا در سره وکړه باینزن صاحب ژوندی اوسئ. درنو لیدونکو یوه لنډه دمه اخلو له دمې وروسته بیا هم راګرځو.